له هر څه نه مخکې السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یې. مخکې د دې ویډیو له جوړولو نه تاسو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. که موبایل کې وي هم دغه سور بټن چې وینئ همدغه وکیږئ، او که کمپیوټر کې وي هم په دې ډول باندې به تاسو ته ښکاره شي. نو د مهربانۍ له مخې دغه بټن وکیږئ او په څنګ کې د زنګولې بټن هم ورسره داسې کړئ چې فعال شي، او نورې راتلونکې ویډیوګانې زموږ تر تاسو ژر در ورسیږي. نو اوس به راسو او خپله ویډیو به شروع. دوستانو، خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ به یې او د صحت په جامو کې به ناست یې. نو دا ویډیو به له موږ سره وګورئ. غواړم یو بل کار چې په سامسونګ موبایلو کې کېږي، البته په هغه لږ جګ ماډل موبایلو کې لکه S8 او S9، همداسې نوټ 8، 9 تر 10 پورې دا پورته ماډل موبایلو کې. نو راځو ګورو چې کوم څوک غواړي چې خپل ماشوم لپاره موبایل په لاس کې ورکړي او ماشوم د ده کوم مهم فایلونه وي هغه خراب نه شي، ډیلیټ یې نه کړي یا هم ګډوډ نه کړي ورته. او ماشومانو دا ډېر معمول ده، موبایل چې کله له تاسو سره وویني نو خامخا یې دی غواړي او کوشش دا کوي چې تاسو موبایل لاسته راوړئ. نو کله چې تاسو خپل موبایل ماشوم ته ورکوئ، کولی شئ راسئ کایډس هوم، یعنې د ماشومانو کور. نو دا به ورته روښانه کوي. کله چې دا روښانه شه نو ګورو چې اوس د موږ موبایل کاملا یو ځانګړی موبایل، ځانګړی اپلیکیشن او ځانګړي سټایلونه یا رنګونه کې راغلل. نو دا یو موبایل ته واوښته چې کاملا د ماشومانو لپاره ده او ماشومان ګټه ورنه اخیستی شي. په مایفون کې به څه شي وي، کوم نمبرونه که تاسې ورته ورکړئ اضافه یې کړئ او هغه ماشوم په خپله خوښه همغو نفر ته زنګ ووهي او ورسره وغږېږي، نو له دغو ځایه به اضافه کوي. چې اوس موږ نه پاسورډ غواړي، پاسورډ باید ورکړو یا هم فنګر پرنټ ورته ووایو. نو موس ګوته ورباندې کېښودئ، راغلو دلته کانټاکټس. نو له دې ځایه به اډ ووایو او هر کوم نمبر چې موږ غوښته د کورنۍ، د ماشوم د خور، د ماشوم د ورور، همهغه به ورته اضافه کړو. اوس فعلا زه نه اضافه کوم. نو دغه د شمیرو برخه شوه چې کامره، دلته به وګورو کامره هم ماشوم ورنه څنګه کولی شي استفاده کولی شي، عکس اخیستی شي. دغه عکسونه هم د دې ماشوم په موبایل کې سیو کېږي، یعنې په دغو ځانګړې برخه کې سیو کېږي، ثبتېږي. نو دوستانو، ښه د ګالري برخه هم نه پوهېږم چې څه شی به وکړي. دا ځینې انځورونه ما پکې اضافه کړي ول، ځینې انځورونه مې پکې اضافه کړي وو د ماشومانو لپاره. نو دغه هم عکسونه که واخلي راولئ ورته دلته راځي. وروسته له هغه نه مای بروزر ده، دلته ماشوم کولی شي خپل شیان پکې جستجو وکړي، ساعت پکې تېر کړي. دا برخې دي ګوره، دا ساعت تېری ده، ساعت تېری ده د ماشومانو لپاره، خپل ساعت ورباندې تېروی شي. ښه دغه ده، دا برخې دي. او له دې نه نیو ویب سایټ
دلته یو نوی ویب سایټ اضافه کوئ چې بیا هم فنګر پرنټ غواړي او غواړي چې اصلي موبایل ته ولاړ شئ او له یو ځایه تاسو ته هغه شی را کوپي یا راوړي. که دې نه هم وځو دغه ویډیوګانې دلته پکې څنګه کېږي جوړېږي او دلته ورته اضافه کېږي ورته بیا هم فنګر پرنټ غواړي، اجازه غواړي چې له اصلي موبایله یې ورته واړوو. که له دې نه هم وځم دلته ماشوم خپل غږ پکې ثبتولی شي، هغه هم په قسما قسم د ثبتو او غږو سره ثبتېږي. نو دا ځانګړې برخې لري، دې رقم باندې دغه هم ثبتېږي. او وروسته له هغو راځي مثلا دا ډېر ګیمونه او برنامې کولی شي د ماشوم لپاره پکې ثبت کړي، ډاونلوډ یې کړي او ماشوم خپل ساعت ورباندې تېر کړي بدون له دې چې ستاسې موبایل ګډوډ یا کوم فایلونه مو ډیلیټ کړي او یا کوم تاوان ورته واړوي. او وروسته له هغو بل ګیم داسې ما نصب کړی ده هسې دا ډېر ښه غږونه لري، خو اوس چې کوم ده هغه غږونه یې موږ ته نه راوځي ځکه دلته ما مایک ورته وصله کړی ده. دا ګوره دغه ده بېرته شاته ولاړ شو، نو هره کور چې خلاصوي ماشوم هماغه کور خلاصولی شي. ګوره موږ نجلۍ خپل عکس ورکړی دی او سرتېری ورباندې کوي. نو د دې نه هم وځو راځو دې برخې ته. دلته هم داسې ځینې غږونه لري، نقاشۍ کېږي پکې او ماشوم خپل سرتېری په ښه ډول کولی شي پکې. د دې نه هم وځو موزیک دی، نو دا هم د موزیک برخه ده، هر آله باندې چې ګوته کېږدي هماغه غږ باسي. د دې نه هم وځو داسې تاسو کولی شئ نور ګیمونه ورته ډاونلوډ کړئ یا اضافه یې کړئ. نو خدای دې وکړي چې دا ویډیو هم ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي او د خپلو ماشومانو لپاره یې فعال کړئ او ماشومان مو هم خوشحاله وخت ولري. الله مې سپارم، د خدای پامان. تاسو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ، که موبایل کې وي هم دغه سور بټن چې وینئ همدغه اوکې کړئ، او که کمپیوټر کې وي هم په دې ډول باندې به تاسو ته ښکاره شي. نو د مهربانۍ له مخې دغه بټن اوکې کړئ او په څنګ کې د زنګولې بټن هم ورسره داسې کړئ چې فعال شي او نورې راتلونکې ویډیوګانې زموږ تر تاسو ژر در ورسیږي.